خان ورزي سعد ما هو ایران صاحب د ارزښت نه ډکه شپه ده، بختوره شپه ده. یو خو اختر دی، نوی پسرلی دی، هغه د زړه خبرې سړی مجبور دی وایي کړي چې پاتې کېدل نه دي پاتې نه دي په کار. بس او دې خلکو تقاضا که نه نن چې بس مونږ داسې یو ډاډمن شو ځکه د اړتیا په شملولو کې په دوستانو ځوانانو دلته هم ناست دي، مشران هم ناست دي او ډنډکي هم وخوړ او ته چې خوا کې زموږ ناست نو سړي دغه پخوا وخت رایت شو او ماشومتوب ځکه پخوا وخت سړي باندې ګران وي، پخوا وخت ډېر خوږ وي، خاطرې لري او شاعر هم د خاطرو څښتن وي. وایي ما به بېلو به تک په لار نه کاوه، ما به بېلو به تک په لار نه کاوه، و په ماشومتوب کې مې سم کار نه کاوه. د میوهدارې ونې سخت دښمنو، د میوهدارې ونې سخت دښمنو، په شنډه ونه مې ګزار نه کاوه. او د غلا غوزان به مې په بډه وهل، د غلا غوزان به مې په بډه وهل، په مخامخ جیب مې اعتبار نه کاوه. ما به بېلو به تک په لار نه کاوه، په ماشومتوب کې مې سم کار نه کاوه. و د میوهدارې ونې سخت دښمنو، په شنډه ونه مې ګزار نه کاوه. او چې ما پیروی لږ خوړلی نه وی، چې ما پیروی لږ خوړلی نه وی، مور مې هغې پورې شیروار نه کاوه. چې ما پیروی لږ خوړلی نه وی، مور مې هغې پورې شیروار نه کاوه. ما به بېلو به تک په لار نه کاوه، و په ماشومتوب کې مې سم کار نه کاوه. د میوهدارې ونې سخت دښمنو، په شنډه ونه مې ګزار نه کاوه. او چې به راټول شو د ماله تمزولي، بی بساړې مو یک هزار نه کاوه. چې به راټول شو د ماله تمزولي، بی بساړې مو یک هزار نه کاوه. موږ د بامو په سر دربکې به کړې، په سمه ځمکه مو بنډار. زما ګریوان به تر لمن څیرې و، د مینې غږ به په ما پلار نه کاوه. ما به بېلو به تک په لار نه کاوه، په ماشومتوب کې مې سم کار نه کاوه. د میوهدارې ونې سخت دښمنو، په شنډه ونه مې ګزار نه کاوه. او د غرمې خوب مې په تودو شګو، سوری په ما باندې چینار. وړه لینده به مې په غاړه کې وه، وړه لینده به مې په غاړه کې وه، بې مماګانو به مې ښکار نه کاوه. د غوس په پاڼه به مو شونډې سرې کړې، د غوس په پاڼه به مو شونډې سرې کړې، موږ د غرو خلکو ډېر سینګار نه کاوه. پردي غوبل ته به خوشحاله ومه، بې د مستۍ مې زړه قرار نه کاوه. له درمنده به مې غنم راپټ کړل، ما سره قرض به دوکاندار نه کاوه. ما به بېلو به تک په لار نه کاوه، په ماشومتوب کې مې سم کار نه کاوه. د میوهدارې ونې سخت دښمنو، په شنډه ونه مې ګزار نه کاوه. په شنډه ونه مې ماشومتوب کیسې که نه دا مخکې نه راغی نو یاره حاجي صاحب داسې وخت مې یادېږي چې غواګانې به م کولې او دا د امیر شېر علي خان درس مې په کوم کتاب باندې ګټه به مې ویلې، ګټه اوس هم رایادېږي چې یاره دغه د شاه شجاع درس هغه کوم امیر شېر علي خان هغه بل کوم اوس هم داسې دا جغرافیه دا